شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو لایر موډ او اپسټي پیژنو. لایر موډ خپل چې ویل کیږي او اپسټي چې ویل کیږي. لومړی د لایر موډ. د لایر موډ وظیفه دا ده کچیر موږ تاسو یو لایر یا دوه یا درې لایرونه ولرو، زموږ لوړ لایر پر لاندې لایر باندې څه ډول تاثیر ولري. زموږ لوړ لایر پر لاندې لایر باندې څه ډول تاثیر ولري. نو دلته موږ د لایر موډ څخه استفاده کوو. د مثال په ډول سره زه دغه دوه اشخاص پر مثال په نشه کوم، زه دې څخه یو کاپي اخلم. نو که تاسو غواړئ په اسانۍ سره د کاپي څخه اتوماتیک یو نوی لایر جوړ کړئ، کنټرول جے شارټ کټ دی. چې شارټ کټ دی کنټرول جے، انتخاب شوی ساحه هم کاپي کوي او هم نوی لایر ځین جوړي. اوس موږ د څو لایر لرو؟ دوه لایر لرو. یو ساده زموږ دغه نوی کاپي چې موږ ځینې واخیستل همدا لایر دی، او بل شاته بیک ګراوند لایر دی. لایر چې کله تاسو انتخاب کړئ په لایرز کې دلته تاسو ته ګورئ اتوماتیک چې لایر تاسو انتخاب کړئ، لاندې دلته وګورئ دا لایر موډز دي. نورمال ته اوس بلندینګ موډ څه ډول انتخاب دی؟ نورمال. دته بلندینګ موډز وایي. موډ څه ډول دی؟ نورمال دی. نورمال په دې معنی چې دی په عادي شکل سره پروت دی. نو موږ وایو دغه بلندینګ موډ وظیفه دا ده چې زموږ دغه لوړ لایر پر لاندې لایرونو باندې څه ډول تاثیر ولري. لاندې که یو لایر پروت وو که زر لایرونه پراته وو. نو راځئ دلې اوس نورمال دی. پر مثال سره زم لایټن پر لاندې رنګونو کې د ښکارا څخه هغه رنګونه څو سره روښانه کی، هغه رنګونه څه داسې روښانه سره معلوم کی. ګور تر ډیره حده پورې هغه لاندې رنګونه هم سره معلومیږي، خو هغه رنګونه سره کم کړي دي، ډیر روښانه کړي دي. دا لایټن دی پر مثال. یا زرا زما دغه برعکس پر مثال ډارکن موډ کوم. ډارکن به کم یو دي انداري، هغه رنګونه هم ښکارا سي. پر مثال سور ډیر ستور کی تاریخ کوي، هغه ژړ په مثال ډیر تاریخ کې هغه زرغون رنګ جوړ سو. نو ډارکن بیا هماغه رنگونه څه پکې نور ستوروالو کې نور تاریخي یعنی ډېر په تور رنگونه کې تیز رنگونه کې باندې راځي. یا د مثال په ډول سره سافت لایټ، دا نرم سافت لایټ په شکل سره، نرم لایټ په شکل سره دي د څه په سیور باندې اپلای دي پر دې لوړ ایمیج باندې. نو دا ټول خبره همدا ده چې زموږ د غلوړ لایر پر لاندې لایر باندې څه ډول تاثیر ولري. په مختلفو شکلو سره تاسو کولای شئ دغه موډونه ته وړئ. په مثال اورلې موډ دی، تاسو زیات موډونه لرو چې هر موډ خپل ځان د جلا جلا د استعمال ځایونه لري. په کوم موډ کې تاسو باندې اپلای کوئ؟ پر مثال ډیفرنس موډ دی. ډیفرنس موډ بیا کچېرې تاسو دغه لایر پر د لاندې لایر باندې اپلای کوئ، که هلته هر ډول رنګ و دغه برعکس رنګ تاسو په د ایمیج کې ښکاره کوي. اوس ګوره دغه رنګ چې دی دا زموږ په د بیک ګراوند کې شته، په د ایمیج کې نشته، خو هغه زما رنګ ډیفرنس کوي. سره کمې کوي ډیفرنس کوي. پر مثال کوشش کوي چې هغه برعکس رنګ درته راولي. نو دا خپله چې وظیفه وه د بلنډینګ موډ وظیفه. بلنډینګ موډ خو ماشاءالله زده سو. په مختلفو ځایونو کې تاسو استفاده ورڅخه کولی شئ. د مثال په ډول زه راځم کنټرول او هم یو بل ایمیج به راخلاص کړم. په د ایمیج کې د مثال په ډول زه راځم نوی خالي لایر جوړوم. ګورئ که پر نیو لایر باندې تاسو کلیک وکړئ نوی لایر جوړ شو، خالي دی، هېڅ شی نشته بکشي. راځم پر مثال دغه سترګې صاحب یو سره نږدې کړم، برش راخلم. برش نه چون تر اوسه موږ نه دی ویلی، خیر برش په اساس موږ دغونه خبرې کړې وې چې یو ساده رنګ څه پکو جوړوو. نو راځم دغه برش به زه په سره کم رنګ کې پر مثال داسې په زرغونه رنګ کې څه وکړم، اپلای به کړم. پر دې سترګه باندې په کم رنګ کې مې په زرغونه رنګ کې اپلای کړم. راځم په دې بل سترګه باندې پر مثال پر دې ځای باندې زه دغه زرغون رنګ څه کوم اپلای کوم. ګور دا خو ساده اوس موږ په نورمال موډ کې دا کار کوو. دغه کار چې کوم ما کړی دی دا ډېر پر مثال داسې سم نه معلومیږي. ګزره اصل د لایر موډ واړو پر مثال اعظم سافت لایټ موډ ته ماډه ګوره ډېر تاثیر موږ ته معلوم سو چې زموږ هغه لایټ یا پر مثال د لوړ لایر لایټ په لاندې لایر باندې سره کم سو ګډ سو په دې شکل سره یو سافت لایټ موډ مرکي. په دې شکل سره تاسو کولای شئ اوس نو دغه رنګ بیا تاسو کولای شئ په نور مختلف رنګونو باندې واړئ. ګوره دغه لایټ سافت لایټ موډ که زه ور نه کړم دا رقم یو تغییر موډ نشو پکښې راوستلی. مثال به داسې رنګ یا د مثال په ډول سره راځم یو بل لایر جوړوم. بل لایر مې جوړ کړي، برش راخلم، برش سایز به څه غټ کړم. د مثال په ډول سره راځم په سور رنګ کې راخلم. په کوم رنګ کې؟ په تیز سور رنګ کې راخلم برش. راځم پر مثال پر دې وریښتانو باندې اپلای کوم. ګوره اوس ساده نورمال رنګونه دي، عادي رنګونه دي، خو زه راځم ورته وایم چې یا دا خو اوس نورمال کې سم نه معلومیږي. زه غواړم چې دې ته یو موډ ورکړم، بلنډینګ موډ ورکړم. کوم بلنډینګ موډ ورکوم؟ پر مثال سافت لایټ موډ کوم. سافت لایټ موډ که زه چیرې ورکړم نو زموږ د لوړ لایرونو هغه رنګونه به د یو لایټ په شکل سره د یو سافت لایټ په شکل سره پر دې لاندې لایرونو باندې سره کم سي اپلای به سي. دا رقم نه اورلې او سکرین او هغه نور موډونه ټول په خپل مختلف ځایونو د استعمال لري. په مختلف ځایونو کې تاسو کولای شئ هغه څخه استفاده وکړئ او هغه په خپل خاص سبا کې وې کارو. نو هغه به څه کولای شي بیرته به د ریزر په واسطه پاک کې هغه ځینې صاحب څه شي
رنگ مرګ کوم ځای مرسته انتخاب هغه خو نو بیا دی غوړه سپلټ موټ پم دار کم پراتیز رنگونه باندې ملمیش پر هغه خام رنگونه باندې ملبیج نه دا نو خو خاصه په دې خاطر رالي هغه ش خاصه مثلا موډ اوس کې زبل موډ کو کارم پر مثلا ورلې موډ کو کارم پدې کې به چندان سمال میجه پدې کې بیا هغه ټول سوده تقریبا په ماغه شکل زنګ ورکی در کم نو بیا هر موډ خپل ځان د استعمال ځای لري په کم ځای کې تاسو د موډ څخه بایس پداو کی په کم شکل سره باید موډ راسي مختلف موډونه موجودو هر موډ تاسو غواړئ کولای شئ اپلای کی پر مثال پلاینر موډ کې پر مثال موډ لایر موډ خو مشاله په جدي د لایر بلندینګ موډ څخه راوړسته پسې موږ اپسټی لرو اپسټی زموږ د انتخاب سوي لایر د رنگونو تیزوالی د مکمل د ټول رنگونو تیزوالی او خاموالی څونه زیات وي د رنگونو او څونه کم اوس 100% رنگ لري 100% رنگ لري 100% زورتم چې یوازې 10% ولري اوس ډېر کم نه 100% لري 10% زورتم چې یوازې 10% ولري 100% ولري 10% یا یوازې 10% 8% پر مثال زما ته امج چې 2% د رنگ ولري پیسې چې تاسو زیاتوي هغه رنگ تیزوالی څه بکیږي زیاتیږي ارسونه رنگونه تاسو ته وي هغه څه بکیږي رنگونه سره هغه پیسې دی وسه زیاتیږي نو د رنگ پیسې دی زیاته غواړي کې کم کوي ګوري دا مکمل لایر چې هر څه رنگوري بل موږ پیل لرو چې هغه ان شاء الله ضرور سره بلندینګ اپشن کې تشریح کوم چې پیل بیا څه اوس پجره کې اوس مهال تقریبا د اپسټی غوندي اوس پجره کې چې رنگونه خامیږي او تیزیږي خو بیا ان شاء الله موږ بلندینګ اپشن کې د توپیر پیژنو تر باندې توپیر شي لایر موډ او اپسټی خو ان شاء الله پیژندل موډونه کې دا د هش د لپاره بیل وي پر مثال اوس په برش کې هم موږ دا موډونه لرو په برش کې پر مثال دا تاسو اوس برش موږ واچي ترسیم ور باندې کوم ترسیم کو اوس د برش موډ څه ډول وي د دې اپسټی څه نه وي موډ څه ډول مثال اپسټی تاسو زته ولاسي او موډ تاسو زته ولې کوم پر مثال هر موډ تاسو غواړئ هغه موډ د لورته انتخاب کړئ هغه موډ کې به تاسو کولای شئ هغه برش په خپل خرڅ په کې استعمال کړئ موډ د هر مختلف شان په تاسو موډ نه کارول شي د لایر کې موږ پیندل د برش د پاره داش د پاتاس کولای شي موډ نه کارول اوس ګوري په دغه د پاره هم د سپاټ هیلینګ برش د پاره هم موږ څو موډونه لرو نورمال موډ ریپلیس موډ چې بیلرو ریپلیس موډ بیا معمولا ناز موډ هغه ابجیکټ په بل ابجیکټ باندې څه کوي ریپلیس کې تبدیلی په مثال د کوشش کوي چې هغه پر بشي باندې ریپلیس کی هغه خپل تقریبا دا شکل سره ملټیپلای موډ په سکرین موډ ډارکن موډ کوم موډ تاسو اپلای کوي هغه موډ د لورت انتخاب کوي زموږ د برش په ماغه شکل سره کار تاسو کوم موډ تاسو انتخاب کړئ په مثال زو دوام چې ډارکن موډ د کوشش کوي چې په ډارکن موډ کې زموږ پرم دي ابجیکټ باندې پر مثال هغه ډارکن موډ سم وکړ باندې اپلای کی مخکې ریمو کول خو سر کم کې ډارکن کې تاریخي کې الته لکه موږ په ان شاء الله ول بل دلته ټایپ څه ډول ټایپ دلته موږ تاسو درې ډول لرو څو ډول لرو درې ډول کانټنټ اویر ګوري اویر خو تاسو په یوه خبرتیا ته وایي شوی خبر پر مثال اویر منځ خبر نو می خبرم او کانټنټ خو اصلا کې موږ تاسو متن لیکل ته وایي دلته کانټنټ څه مطلب دا دی زموږ دغه ابجیکټونو کې چې د ارشي ستاسو تاریخ موږ یو کانټنټ ورته وایي پر مثال دا کانټنټس دي موږ تاسو ډیټیل هم ورته وایي په انګلیسي کې یا زموږ پاکس کې چې کوم رنگونه کار شوي دي کوم سټایلونه چې کار شوي دي ته موږ تاسو ډیټیلز یا کانټنټس ویل کېږي کانټنټس اویر په دې معنی چې دا کوم ابجیکټونه ذکروم زموږ د ابجیکټو سره د اتوماتیک دی اویر وی ور سره خبر دی وی پر مثال هغه دی ګوري هغه بیک ګراوند شاوخوا دی ګوري هغه بیک ګراوند په کتلو سره دی بیا زموږ هغه ابجیکټ څه پکې ریموو کوي بل بیا وای کړ ټیکسچر بیا یو قسم جوړ شوی دغه ته ویل کی ټیکسچر معمولا دغه کاشي خشت تاسو دا جوړښت ولري پر مثال یا پر مثال د دیوالونو باندې یا پر مثال د ریګو شکل یا د سنور دغه طبيعي ډول چې د شکل جوړ شوی د ټیکسچر وایي چې ویل کیږي ټیکسچر یا ټیکسچر نه ځته نه وایي ټیکسچر ګوري دا غزن جوړ پر مثال دا لرګي تاسو ګوري دا لرګي قسم دغه جوړ کړی سټایل جوړ کړی دا سټایل د ټیکسچر وایي چې څه وایي د سټایل ټیکسچر وایي نو کریټ ټیکسچر د کوم سات چې د سپاټ هیلینګ برش په واسطه په نشه کوم دا غس خو اتوماتیک یو ټیکسچر جوړ کړي چې قسم سټایل جوړ کړي معمولا هغه سره ګډوډي یا پر مثال شکل سره ورکی کریټ ټیکسچر دا غس چې جوړي یو ساده ټیکسچر یو سټایل غوډي بل بیا پروکسیمیټیو میچ لرو پروکسیمیټ میچ به پر مثال تقریبا چې د یو څه نظم میچینګ سره وکړي د بیک ګراوند سره هغه میچینګ پر مثال سره مقایسه کوي هغه به ډیفیوژن تاسو کولای شئ زیاته بیا هم کم کړئ او سمپل الایر کاساس پیا د موږ تاسو سلیکشن کې ویلو کم چیر ویلو چې زموږ دغه ټول لایر نه دي دغه هیلینګ برش د لپاره یو رقم راسي که سمپل الایر ټیک مارک ورکړي هیلینګ برش په یو وخت په ټول لایر کار کوي او کدا ټیک مارک مونږ ور کړی بیا هیلینګ برش واس په هغه لایر کار کوي چې تاسو انتخاب کړی ته سپاټ هیلینګ برش څخه راوړسته پسې بیا ساده هیلینګ برش موږ لرو ګوري سپاټ هیلینګ برش اتوماتیک کاری
او سپارټ هیلینګ برش اتوماتیک کار کوي خو ساده هیلینګ برش بیا اتوماتیک نه دی هغه کې به تاسو کار کوي کار به څنګه کوي لومړی به الټ بټن نسی کوم بټن بنسی الټ بټن بنسی الټ بټن بنسی یو بل سفر مثال زه غواړم چې د دې ځای پر دغه ځای باندې بل شي راند دا خراب کوم دا په مثال دا شی زمانه دی خوښ یا په مثال دا شی زمانه دی خوښ اورې زمانه دی خوښ زده کوم لومړی به تاسو الټ نسی نو پر دې ځای باندې شي راولې هماغه صاحب انتخاب چې پر دې ځای باندې راولې پر هغه ځای باندې الټ نیول دی کلیک ور باندې کوي بیا څه کولای شئ پر هغه صاحب باندې هغه بل کوم څه تاسو انتخاب کړل هغه څه په کې پر دې صاحب باندې پیسټ کې ور باندې راځي سر مخلاصو دا غږ څخه د کاپی راخلي یا لازم الټ نسمه پر مثال دا بل ځای انتقالوم کلیک ور باندې نسمه لازم پر مثال دلته پر مثال هغه په مارغ شي کسره سبا کېږي را انتقالي شي سر مخلاصو ګوري د پر کوم ځای چې ما الټ نیولې یو نشان التمل مې ته دې ځخه کار اخلي او بل زموږ دغه ترسیم خو پر کوم ځای باندې موږ ولاړ اماغه داسې دا اصل دا کار چې د سټمپ ټول وظیفه ده سټمپ ټول کې موږ وایو خو دلته خبردار چې موږ یو شی لمن زړو یو بل بیک ګراوند ته پنځه شکو پر دې ځای باندې موږ دغه پرشین پنځه شکو یو بل بیک ګراوند ته پنځه شکو چې پر دې ځای باندې مثال زه دغه پلان کې بیک ګراوند ور دې به کوشش کوي چې زموږ دغه کس دغه بیک ګراوند سره کم کې ورته والی ورته ورکی په مخ سره لمنځي تر باندې تو پیر امداش کړي سورس نو یو سمپل چې زه اخلم سمپل اوس نو سورس نه دې سرچینه چې شي دا چې پر مثال پر دې ځم زه رنگ راولم دا رنگ اوس ګوري ما سمپل انتخاب کړی سمپل معنا زه خپل سمپل اخلم دا څه سمپل اخلم دې څه سمپل اخلم دې څه دا سمپل واخلم هماغه سمپل به پر ماغه ځای باندې راوړي دا هر څه سمپل واخلم پر هغه ځای باندې راوړي هماغه سمپل راوړي بل به واچ یا پیټرن دا څه جوړښت ولکې لکه ټیکسچر چې ما تشریح کړي خدا بیا څه هندسي ترتیبات لري څه هندسي نسبت جوړ شوی مثال کمپیوټر باندې اپلای کوم ته دا پیټرن باندې اپلای کوم اوس الټ ضرورت نشته ډایرکټ زموږ پراکټس باندې هغه کمپیوټر چې ما انتخاب کړی هغه پیټرن باندې اپلای کوي پیټرن په یادي الټ مرته هغه داسې جوړښت باندې اپلای کوي هماغه جوړښت سبا کې باندې اپلای کوي او الاین شته منظمي او سامپل کرنٹ لایر او کرنٹ لایر او د دې څخه لاندې لایر او اعلی اوسټ لایر هغه سامپل نو مخکې موږ تاسو اعلی ځوات کې ما بدل کې بیا څه شنو جلادي واز اوسنۍ لایر او اوسنۍ لایر او د څخه لاندې کم لایر دي او اعلی اوسټ لایر د سپارشل کې سامپل الاین چې معنا د دې شمو منظم راځي دا کم دغه چې زور کوم پیټرن چې کومه د پیټرن الاینمنت د شمو منظم دي چې الاین یو منظم پیټرن دي د سبوسي ور باندې اپلای دي چې موږ الاین انتخاب کوو ګورم دغه سمپل کرن لای دار کم دي پر مثال کزه څو لایرونه ودرم 2 3 4 5 لایرونه ودرم کزه پر مثال په لار کې دا کار اجرا کوم پر مثال اوس په دلته کې دا کار اجرا کوم کزه راسم سپارټ هیلینګ برش یا ساده هیلینګ برش واخلم کرنٹ لایر منځ چې کار کوم په اوسنۍ لار کې د کار وجرا سی وایي د اوسنۍ لار کې کار وسی هغه لاندې لار کې د کم تغیر نه راولي او سمپل اوس کرنٹ لایر دی دا غره کم بیا واچ کرنٹ لایر او د دې څخه چې لاندې کم لایر دی دوه د پلاسي او اعلی هر څو لایرونه چې هغه ټول څه په سور باندې اپلای دا څخه راوسته دا د سپارټ هیلینګ برش او د ساده هیلینګ برش وظیفه دا څخه راوسته پسې موږ تاسو پیج ټول لرو پیج ټول تقریبا د سپارټ هیلینګ برش او د هیلینګ برش پر کوم اوس پاجر کې خو یو ته پیرسته تو پیر ازادي چې دلته به تاسو سلیکشن کوئ صحابه انتخابوي اساس انتخاب سره صحه بیا بل ځای انتقالوي یا هغه ځای کې بل ځای راولي اوس دا صحه ما انتخاب کړ ګوره د برش په شکل کار کوو د انتخاب کوي چې به کوي سلیکشن به کوي نو په دې کې بیا موږ دوه شان لرو یو سورس لرو بل ډیسټینیشن لرو سورس کې انتخاب یعنی زه په دغه کوم ساحه چې ما انتخاب کړی و په هغه ساحه کې بل ساحه راولم په هغه ساحه کې یو بل ساحه راولم کوم سورس انتخاب کړو کوم ډیسټینیشن انتخاب کړي په دې معنی چې زما کوم ساحه چې انتخاب کړی د بل ځای انتقالوم سره مخلاصو ډیسټینیشن انتخاب سوی ساحه بل ځای انتقالوم او سورس ما انتخاب سوی ساحه کې تغیرات راولم او بیا په دې کې یوز پیټرن استعمال کړم ډیسټینیشن څه کېږي یا هغه نه پکېږي هغه په خپل ځای باندې پات بده کې نو سلیکشن اپ ځنی موډل لرو پدې کې مې کنټنټ اویر موډ لرو بل سره نورمال موډل لرو دا څخه وروسته بیا کنټنټ اویر موډ دا کوم پښتنه کتاب وکړه دا د جواب دی کنټنټ اویر موډ به تاسو یو ساحه انتخابوي هغه انتخاب سوی ساحه تاسو هغه څخه انتقالوي بل ځای ته ګور یو پیشل موډل لودي پیشل خدار کم کول کال ته ما ډیسټینیشن انتخاب کړو زموږ د ابجیکټ په ځای انتقالوي خو هغه اصلي ابجیکټ لمنځ نه تللی کنټنټ اویر موډ تاسو ابجیکټ د وځه څخه انتقالوي بل ځای ته خو هغه اصلي فایل لمنځ ځي او هغه بل کاپی پاتې شي مکمل د وځه څخه انتقالي شي بل ځای سر مخلاصو دایره ولې راغلی ځکه د سره ساحه سره کومل ته پاتو په دې خاطر دغه یو څه ايرر یو څه دغه رمز
نو داغه د لپاره به زړه زموږ د ساده اضافه نو اډ باندې کلیک کوم د یو څه سلیکشن باندې نورم څه وکم ته اضافه وکم نو د کنټینټ اویر موټول بر خلاص کوم ته اډ سلیکشن هم دا سام څه وکړ ورته اضافه کا او اوس ازمه زموږ کنټینټ اویر موټول څه وکړ اضافه کا او کله اکسپټ کوم نو زموږ مخکنی صحابه له منځه ولاړ سي او دا ابجیکټ پر دې بل سایډ سره کوم سین انتقال شي دا د کنټینټ اویر موډ و چې ابجیکټ تاسو کولای شئ وځه څخه او بل د پاسانه سره څه وکړي انتقال کړي په دې کې نو سټرکچر څونه بیا او څونه کلرونه میچینګ ولري او سمپل الایرز او ترانسفر وان ډراپ ټیک مارک چې تاسو ورکړي په یو واری مکمل انتقال کړي ترانسفر وان ډراپ ټیک مارک کې داسې په دوه درې واری به تاسو هغه څه وکړي انتقال کړي په واری مکمل ټول رنگونه انتقال کړي د دې څخه راوروسته پسې موږ ریډ آی ټول لرو ریډ آی ټول معمولا تاسو چې کله پر کیمرا باندې یو عکس واخلي سترګې داسې قسم سره راسي بیا که تاسو غواړئ چې دغه کریکشن وکړئ نو دغه لپاره به د کوم ټول څخه کار اخلي د ریډ آی ټول لپاره نو د دې لپاره به لومړی ځای ایمیج راواخلم د ګوګل څخه بیا پر هغه باندې موږ تاسو چې کوم ریډ آی پکچر دا څه وکس بلوړې په ګوګل کې پیدا کو چې هغه د سترګو رنگ یو څه د سور پکښ راغلی بیا هغه موږ ته پر شاپ واسطه وکوم لمنځه بیس یا دا خو موږ بخپل جوړ کی د تاسو عکس معمولا چې کیمرا باندې عکس واخته سي بر اثر کې ورکم سور رنگ واخلي یا دا څه قسم برېښدلې وي دا رنگونه نو داغه د پات تاسو ریډ آی ټول معمولا د دې لپاره استعمالوي زبر سم دلته عکسونه بلاوټ کو د دې عکس اوس ګور د ریډ عکس نه دی پیدا کړي نو لومړی په فوټوشاپ کې راخلاص کو فوټوشاپ کې کنټرول او وهم دا اوسه ګروپ چې پر برابر معمولا دا څه د فلاش ور باندې معمولا د شپې د عکس واخل فلاش په برابرې نو دا غدا پر ریډ آیټ لاخلم ساحه ورته انتخابوم د استرګي د کوشش کوي چې په اتوماتیک ډول استرګي رنگ څه وکړم سم کې په دې کې پپل سایز استرګي د کسي اندازه څونه ده څونه ځا غاټ وي څونه بکښ نه وي او درکنه مرته تورواله اندازه څونه هغه تاسو ورته انتخاب ولسی او هغه سترګو انتخاب کوي کوشش کوي چې اتوماتیک ډول هغه څه وکړي سم نو غوښنه مکمل تک تور رنگ نسور کوله تک تور رنگ کور کې خو بیا سترګي رنگ نسور سترګو معمولا د تک تور رنگ لري څه خاله څه رنگ نو خو وظیفه د ریډ آی ټول دی نو په دې خاطر سور رنگ غاړي کمبل پښتنه خو نسته د ځای پورې دا سلیج ملمیږي هغه به کله په دوه مار سلیکشن کې په درې مار سلیکشن کې څه وکړي څه سره سم کوي نو هغه به د داسې کول سره په ساده مکمل ټول منځ سره لږ تاثیر کې داسې پاتې شي نو دا و ریډ آی ټول سبا د خیر ان شاء الله مرتضی په برشتل باندې کار کوي چې د برشتل ډیر آسان ان شاء الله او ډیر مهم دی